سلامونه د غرغښت راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مه شئ. په 19 پالنه خپرونه کې درته زه قابل نور همکار او په کمره کې را سره زیارت خان توتخیل پیل کوو. د خپرونه کې د معمول په څیر په کلیوالي سیمو کې د خلکو د ژوند د مصروفیتونو بوختیاو او عموم کې کلیوالي ژوند تاسو ته انځورو او په لویو قومونو کې کلیو کې ولسي تړونونه نرخونه او هغه څه چې دوی په خپلو منځو کې ولسي تړونونه لري له هغې څخه مو هم خبرو. دا ځل مو هم خپرونه د منګلو لوی قوم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په منګلو قوم کې کوم نرخونه کوم روجونه کوم ولسي تړونونه دي هغه به هم تاسو په دې خپرونه کې ترې برخمن شئ او د دې ترڅنګ د منګلو قوم د هغې چیغې یا ولسي پاڅون په اړه به هم تاسو معلومات حاصل کړئ چې څو ورځې وړاندې په خوست اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې د دیګانو په کلي کې پر یوه کور باندې وسلوال برید شوی و چې د هغې وروسته منګلو قوم پرېکړه وکړه چې باید دغو برید کوونکو کورونه وسوځول شي چې همداسې هم وشول. دا ټول مسایل په دې خپرونه کې زموږ سره تعقیبولی شئ. جناب ارتم خپل سوال ته منګلو قوم د 5 قومونو څخه لویو قومونو څخه جوړ شوی دی چې دا د مساخیلو د قوم په نوم یادیږي. په ستره کې خو منګل 2 قومه دي چې یو جاني خیل دي او یو مسي خیل دي، خو هغه قوم چې د مساخیلو په نوم یادیږي چې هغه د خوست ولایت مربوط دی، دغه قوم د 5 قومونو څخه تشکیل شوی دی چې لوی قومونه یې میرالخیل، خوجوړي، ایوبي، ایخیل، ایوب خیل او موږي او کومل خیل دي چې دا د منګلو د قوم جوړښت دی. نورې وړې وړې قابلې هم په دې منځ کې شته خو لوی قومونه یې همدغه دي. خوست خو په دې موږ ټول شاهد حال یو چې خوست د رواجونو دودونو څخه ډک ولایت دی. په ټولو قومونو کې دودونه او رواجونه شته چې همدا علت دی چې خوست کې د ډیرو بدبختیو، ناخوالو، ظلمونو، تیریو مخه د همدغو دودونو او رواجونو په واسطه نیولی شوې ده. چې یو ښه مثال یې دا دی چې په خوست کې ټوپک سالار نشته، په خوست کې جنګ سالار نشته، په خوست کې داسې ظلم کوونکي چې هغه د چا مظلوم سره ظلم وکړي نشته، چې یو علت یې ښه والی یې همدا دودونه او رواجونه دي چې هر څوک په زړه کې دا فکر کوي چې ځکه د چا سره تیره ظلم تیری وکړمه دا به خامخا د قوم په واسطه یا د نرخ و رواج په واسطه مو ته نه راپورته کېږي. راځم د منګلو تاریخ ته یا د منګلو دودونو ته. منګل خو ایچا په اصطلاح که دا خبره ټوله په موږ پورې تمامه نشي. منګل یو نرخي قوم دی، په دې باندې سترګې نشي پټې کېدی، دا څرګند حقیقت دی. منګل د هر چیز دپاره یو دود رواج لري چې دغه د یوې ګوتې نه نیولې تر نوک، تر یوې غاښ، تر پوزې، تر غوږه پورې د ټولو قیمته د ټولو رواجه په دې کې معلوم دی. که چاته کومه صدمه ورسېده بدون د دې نه چې په تکلیف شي، زحمت شي، هغه نرخ و رواج ته چې مراجعه وکړي، د هر سپین ږیري نه چې پوښتنه وکړي لکه څنګه چې په قانون اساسي کې وضع شوي دي یا په نورو قانونونو کې وضع شوي دي، همداسې د منګل پر نرخ و رواج کې د هر شي قیمت معلوم دی. راځم غټې تړونونو ته. اوله غټ تړونونه چې هغه په موږ کې موجود دي او ښه والی دا دی چې د قوم ساتنه هم پکېږي او د ولایت ساتنه هم پکېږي. هغه یو 3 شیه زه وضع کول غواړم. نور مې مخکې عرض وکړه چې د هر شي نکته په نکته رواج معلوم دی. هغه یو دا دی چې که چا داسې په ډله ییز ډول د میراث دپاره یا د جایداد دپاره څوک قتل کړه نو دوی دپاره موږ د پلار او نیکه نه راپاتې یو دود او دستور لرو چې باید دغه ظالم په خپله سزا ورسولی شي او دغه ته د دغه انتقام باید وخوستی شي. یو تړون د دې په باره کې لرو. دوهم تړونه په موږ کې چې د اوسه پورې د موږ وضع سوتلی دو، د موږ عزت یې سوتلی دی، هغه دا دی چې که چا کوم قوم یا کوم نفر د موږ قوم ته پناه راوړه
نو دغه په هیڅ قیمت موږ د ده فنا بل چاته نه ورکوو او په دې کې موږ کلک تړون لرو چې دا که چا ورکه یا د ده په مورد کومه شیطاني وکړه یا یې هغه د ده دښمن ته کومه موږ په اصطلاح چې امید یې په وخوړه نو دغه کور به سوی کېږي او دغه ته به سزا ورکولی کېږي ځکه چې دا د قوم د بېعزتۍ سبب ګرځي. همدغسې موږ په ولسي برخو کې د امنیت دپاره او د مخدره توکو دپاره همدغسې د قومي تړونونو د سوتلو دپاره تړونونه لرو او اربکای مو اوس هم موجود دی چې موږ دغه کوم ستونزې چې په قوم پورې تړلي دي د هغو نه دفاع وکړو او تړونونه موجود دي او دا تړونونه موږ ته د پلورو نیکه روپوتې میراث دی او تر اوسه پورې موږ مکلف یو لکه څنګه چې د دولتي چوکاټ کې خلک قانون ته مکلف دي موږ خپلو عنعناتو ته دروند احترام لرو او په ښه توګه یې پلي کوو. دا واقعیت دی که تاریخ ته نظر وکړو مخته لاړ شو په تاریخ کې نو په تاریخ کې دا رقم واقعي چې پیښې شوي دي د منګلو قوم یې په مقابل کې دروند عکس العمل ښودلی دی او هغه خلکو ته یې سزا ورکړې ده چې هغه په مختلفو کلیو کې دي. خو دا د موږ ته یاد یا د موږ عمر ته په کتو چې موږ یې شاهد حال نه وو د داسې پیښو تر اوسه پورې د موږ په یاد کې داسې دردونکې او داسې دردناکه پیښه نه وه ترسره شوې چې کوم یې دې ته مجبور کړی وای چې داسې اقدام نیلوس پورې کړی وای. مخکې وخت کې په بار مثالونه زه وړاندې کولی شم چې دا کورونه شوي دي خو په دا لنډو وختونو کې چې د موږ ته عمر سترمون کړي نه داسې پیښه رامنځته شوې وه او نه داسې اقدام شوی و. کله چې پیښه شوه نو منګلو قوم په یو تلیفون سره چا څه پلمه نه ده جوړه کړې حاضر شو او د ظلم په مقابل کې خپل اوز اوچت که او دا کور یې انجام کړ. واقعیت ته په کتو که چیرې کې ګونګوسي دي یو خو ګونګوسي دي د هر چا خبرو ته غوږ نیول دي خو کوم دلایل هغه کوم اثباتیان مدارک چې د دغې پیښې سره سمون خوري منګلو قوم هغه په اثبات رسولي او په دې واقع شوي دي چې داسې دغه سړی غریب سړی و. یوه ښه واقعه خې دا ده چې دا غریب سړی و نه یې کومه سیاسي انګېزه لرله او نه یې چا سره تېره کړې وه او نه یې چا سره ظلم کړی و او نه داسې سړی و چې هغه د پنځه دا یو غریب سړی و نو په دومره لویه سویه قتل یا په دومره لویه سویه د ماشومانو وژله دا بدون د میراث نه د بل شیش هغه نه لري او دا په اثبات هم منګلو قوم رسولي دو او مخکې هم په دې مځکه باندې څه دعوې او ستونزې وې نو همدغه علت دی. دا خو څرګند حقیقت دی او په دې سترګې نشي پټېدی چې یو غریب سړی وي هغه ته د بل څوک داسې ملا وتړي چې دی د سر نه تر بیخه پورې وړه ماشومان قتل کړي. دا قتل چې شوی دی دا د همدغه میراث په خاطر دی او په دغه میراث کې دا میراث قتل په یو تن نه کېږي ځکه نه کېږي چې که یو ته جګ شي یو څوک د میراث دپاره قتل کړي یا بل هم درته وایي چې سړیه په دې کې خو زم حصه لرمه نو دا د میراث قتلونه چې اکثرو ځایونو کې کېږي دا په مشترک ډول کېږي نو په مشترک ډول چې ونه شي بل رقم امکان نه لري. نو د کوم خبره ده په تیرو وختونو کې چې کوم د چا په مقابل کې کوم اقدام کړی دی هغه که هر څومره چې کړي دي دا د پنځه منګل قوم خبره ده په دې کې بیا سر نه دی اوچت شوی او نه یې څوک اوچتولی شي او که څوک یې اوچت هم کړي د دغه ځواب بیا پنځه منګل په پنځه قوم په پنځه سره یایي. نو بناء زه هم په دې عقیده یم چې دغې ته به نوره لمن نه وهلی کېږي او په دې کې ګټه نوره د چا نشته نسخان ورته زیاتېږي نو ممکن چې په همدغه ځای باندې همدغه مسله پای ته ورسېږي. سیاسي مسایل افغانستان یو د مساحلو ولسوالي نه ده د افغانستان ګډ د افغانستان هر یوه سیمه هر یوه دره د سیاست ښکیل ده او په سیاسي مسایلو کې ښکیل ده. سیاسي مسایل جدا خبره ده د قوم د تړونونو ساتل جدا خبره ده.
د ټولو نه مهم همدا ده ځکه چې دا حساسي او بنیادي خبرې دي چې باید د دغو عمل منفعه ځایونو ساتنه قوم په مشترکه باندې وکړي. نو بناء دغو ګټو ته په کتو زموږ قوم هم همدغسې تړونونه لري د عمل منفعه ځایونو د ساتلو دپاره په یو اتحاد په یو اواز خپل اقدام کوي او کړی هم دی او په دې راز هر رنګ قربانۍ ته حاضر هم دي تر څو چې عامه ګټې او عامه شتمنۍ وساتلی شي. منګل په ډېرو برخو کې تړونونه د ولسي تړونونه پرېکړې لري لکه یو چا سره ظلم زیاتی وشي لکه مثال به د تېرې ورځې د تاریخلو په هغې نه په بحث سره وکړو داسې د ولور په باره کې داسې د نورو ډېرې ریښې دي چې په هغې کې ځون ته خپله پرېکړې لري دي یوه لوس چې چا موت شي د هغه هم خپله پرېکړه لري سارې چې موت شي هغه پرېکړه لري یو څوک چې په قتل ورسېږي هغه ځون ته خپلې پرېکړې په اساس خپل هغه جرمونه د منګلو خپل معلوم دي چې چا سره ظلم په کوم رقم ته وشي. د دې خو ډېر کلونه تېر شوي دي پیړۍ په تېرې شوي دي خو مخکې چې کوم قانون منګلو خپل درلود په هغه وخت کې دولت نه و او حکومت شتون نه درلود د دې د پرېکړو په اساس خلکو خپل ژوند په مخ به و. تر ډېره وخته دولت و دولت شتون درلود دغه رواجونه لږ وروسته پاتې شو ځکه چې قانون مو اصول و دغه اوس وخت کې چې کوم عکس العمل ترسره شو نو لامل یې دغه دی چې دولت کمزوری دی هغه پخواني رواجونه هغه پخواني خبرې بیرته منګلو راواخیستې چې د سبب یې د بله پرونې ورځ تاسو لامل خپل کتای شو چې خلک څنګه دغه موضوع ته انعکاس ورکوي هله خلک ورنه راضي دي او که نه مونږ خپله تقریبا د څو اونۍ په دغې خبره سره وخته یو تاسو به په سوشل میډیاو کې لیدلی وي چې موږ پرله پسې ناستې وکړې به چې ولور راټیټ شي وروجان ولور هغه ځای ته راورسېږي لکه کوم رقم چې اسلام اجازه ورکوي دغسې په نشهیي موادو په مورد موږ په بار ناستې کړې دي انشاءالله په زموږ په سیمه کې مواد مخدر او کچه مو بیخي راټیټه کړې ده د مخالفینو په باره کې به دومره درته ووایم چې هغو زور زیات دی وروره هغه باید چې دولت د موږ سره همکار شي موږ د دولت سره همکار شو په مساخیلو ولسوالۍ کې بعضې داسې نمونه خبرې رامنځته شوي دي چې څوک د مخالفینو په خلاف خبرې کړې دي عالم مو ورک شوی دی په هغه صحنې نه مشر مو ورک شوی دی مشر مو وژل شوی دی عالم مو وژل شوی دی نو اوس د هغو خلکو د زور د زیاتۍ وجې بعضې خلک دغه ځینې خبرې او د ځینې رقمونه نشي راپورته کولی د دوی ته بیا مشکل جوړیږي. مخکې منګل قوم ټول په منګلو کې وو اوس اکثریته 50% منګل چې دی هغه سمې ته رکوز شوي دي نو اولته چا سره ظلم شوی چې څوک د اقتصاد د وجې نو په سمه کې د دولت زور دی هغه خپل قوانین خپل هغه موږ په سمه توګه تطبیقولی شو ځکه چې ټول منګل راغونډېدی شي تر 50% نه زیات خلک اوس سمې ته رکوز شوي دي نو انشاءالله دغه به په زورور هم تطبیق کوو په کمزوري به هم تطبیق کوو د ولس زور د خدای زور دی نو دغه ته یو قوي پلان جوړیږي چې د قوي پلان له وجې موږ په مخ لوړ شو. دا چې پرون غمیزه وه په خوست کې بله ورځ
یو قاتل یو جاهل زموږ 7 نفره کلي وطنداران بې نحقه په شهادت ورسول او دوی ته روحونو ته شاد معدم وایم او قاتلینو ته سخته جزا غواړم. دا چې پرون بیا د منګلو غیور کوم عمل وکړ دا پخوا په قومونو کې یو نیک درست قدم و چې تر څو د دغسې عملو مخه ونیسي. خو اوس زموږ قوانین شته، قوانینو کې د دغه رقم ته عملونو سم کار نه دی ځکه قانون سره په ټکر کې دی، ځکه دلته حقوق موجود دي. حقوقي مسایل کې هغه قاتل و، قاتل جرم وکړ، د نور هغه څوک چې مثلا د دغه اولاد و یو کلن به کلن یا تر سیاسر وي د دې حقوق ضایع شول، پکې مشکل ورته جوړ شول، کورې وران شو، پټي وران شول، شنې ونې چې هغه سند رب وي هغه پکې ژوبل شوي. نو دا د قوانینو پر وړاندې یو جرم ګڼل کیږي. اول خدا چې د منګل کوم کار وکړ زه په خپله په دې باندې ډېر خوشحاله یم. او که کیم د دولت قوانین دي، دولت یې چې دا د قوانین سره په ټکر کې دي او زه یې په ټکر کې نه بلم، د قوانین نه یې ملاتړ بلم. ځکه چې دولت چې کله دغه خلک ونڅي او موږ په دې باندې شهیدایو، بیا د هغې نه وروسته داسې مجرم خلک چې ډېر سخت جرم یې کړی وي او یا د وکیلونو یا د قماندانونو یا د وزیرونو یا د پیسې په واسطه سره بیا هم خوشي کېږي. او دغه منګل چې کوم کور وکړه دغه زه د کوم د پورم او د دولت د پورم ډېر د ګټې بلم. ځکه چې یو څوک په اسلام کې دا مدد چې یو څوک په قتل ورسوي او اسلام دا اجازه ورکوي چې هغه سړی چې قتل کې کوم جرم نشته. خو د ده نه چې کور یا مطلب ځمکې یا ونې یا شیونه دغه نره ضرر یې مالی دوی ته زیان ورسو، هغه کې لږ مشکل شته. ځکه چې هغه کې دغه یو سړی نه دی مشکل، هغه د ټول فامیل دی او په دې وجه سره دا شی د اسلام سره یا د دولت د قوانینو سره په ټکر کې دی. خو بیا هم پیدا ځکه لري چې که دغې ته کوم ضرر ورسېږي خو په راتلونکي کې بیا دا شی نه تکرارېږي. لکه څرنګه چې منګل کوم د دغې خلکو سره وکړه، بیا یقین نه کوم چې منګل په کوم کې څوک ویرجیک شي او د یوه فامیل و یا اوته کسان غړي په شهادت ورسوي. نو کله چې پرون دا پیښه وشوه چې بلکې د وړو ماشومانو وړې ماشومان وې، ورور یې و، بانجان یې وه او دا ورور نه یې رجک شوه د دې لپاره چې دوی ته دغه یو جرم ځکه چې ځان لپاره غنیمت ګڼله. دا چې دوی د استعداد نه وه، دوی علمیت نه وه، دوی بېعقل وه، دوی بېعلمه وو. که دوی کې احساس کې وای، اسلامیت کې وای، نو دا کار یې باید نه وای کړی. ځکه دا ډېر غلط چټل کار و چې دوی وکړو. کله سابقات موږ د پلارو نیکهګانو په وخت نه موږ ته دا په میراث پاتې ده. ځکه چې په یو وخت کې به داسې پېښې چې وشوه چې د یو کور به وړه ماشومان ملونه ټول هر څه به یې قتلول، په دې کې به کوم جګېده بیا به د هغه غریب بېچاره مظلوم خلکو ملا به چاته الله قوم به تلله. پرون هم دا موضوع همدې ډول وه چې دوی بېچارهګون وړه ماشومان خویندې میندې ورونه دا یې په قتل ورسول. هغه و چې کوم رجک شو هماغه د سابقات تاریخ بیرته د ایجادولو په خاطر د دې تاریخ منځته راوړلو په خاطر کوم جګ شو او دغه خلکو دومره ظالمانه عمل یې وکړ، خاینانه عمل یې وکړ. دا د ټول افغانستان دپاره د افغانستان د خلکو دپاره یوه بدنامي وه چې ده وکړه. دا چې د ټول افغانستان نه د یو شخص مافوق سړی نه و چې د ټول افغانستان خلکو ته بیا بالخصوص د لوی پکتیا خلکو ته بالخصوص د خوست ولایت خلکو ته دا یو سپکوایي ښه عمل ونه کړه، بد عمل یې وکړ. نو بنا د منګلو قوم سپین ږیري او مشتون رجک شوه، هماغه پخوانی تاریخ د منګلو یې ژوندی کړه او دوی په عمل د جزا ورسول. بلکل پخوا کې وو، ځکه چې بېفایده کې داسې څوک نه، نور غریبان به داسې حمایه کړي، نور غریبانو ته به داسې څوک سپکه نه شي کتی. یو وړ ماشوم د ده نه منډه وخلي تشناب ته نوځي او دا ظالم مرچي مالته په تشناب کې پنچه ول مړ کوي.
ښه دوستانو دغه وه زموږ د دې اونۍ د ولسپالنې خپرونه چې تاسو تر دې مهاله زموږ سره واورېده او تعقیب مو کړه. په همدې سره قابل نور همکار او زیارت خان توتاخیل له تاسو اجازت اخلي. د غرغښت راډیو او تلویزیون نورې خپرونې دمه لري.